سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې روب وای راته. په داخل د اماراتو کې ویزو ستونزو باره کې پوښتنې زیاتې شوي دي. که څه هم زه نه غواړم چې ځینې موضوعګانو باندې بار ویډیو جوړ کړم، خو کله چې ستاسو پوښتنې زیاتېږي نو زه مجبوره کېږم چې هغې باره کې ویډیو درته تیاره کړم. نو راځئ نن په همدې باره کې معلومات درکوم چې په داخل د اماراتو کې ویزو ستونزه څنګه شوه، اوس مهال ویزې کېږي او که نه. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اوسني وختونو کې په داخل د اماراتو کې دوبۍ نه علاوه نور په یو امارات کې هم افغانانو ته ویزې نه ورکوي. که چا په ابوظبي کې ویزه کینسل کړي دا یې شارجه کې لګوي، یا که چا په ابوظبي کې د یو دکان مقاول یا کمپنۍ څخه کینسل کړي وي دی په ابوظبي کې کم بل ځای کې لګوي، هغې کسانو لپاره هم ویزې نه کېږي. د هغې تر څنګ د نورو اماراتو هم همدا ستونزه ده، خو صرف په دوبۍ کې چې هر څوک ویزه جمع کړي، که دی په ویزټ باندې یا یې پخه ویزه کینسل کړي وي نو دا کسانو ته په دوبۍ کې ویزې کېږي. خو نور اماراتو کې ډېره مشکله ده چې د کسانو لپاره ویزې وشي. ما چې څومره معلومات کړي دي تر اوسه پورې خو هېڅ هم داسې مثبت جواب نه دی راکړی چې دوی ته ویزې شوي وي. یو چا راته وویل چې هغه څوک چې د مه نه ښیي، د سرټیفیکیټ اسناد ولري او سلري ښیي، هغې ته یو نیم کس ته ویزه وشي، نور هېڅ چاته هم ویزې نه کېږي. دغه ستونزه د تېرې یوه نیمې میاشتې راهیسې روانه ده، خو تر اوسه پورې ما داسې څوک ونه لیدل چې اماراتو حکومت سره یې دغه ستونزه شریکه کړې وي. که یې شریکه کړې هم وي خلکو ته معلومات نه دي ورکړي، که هغه په اوسني وخت کې زموږ سفیر صاحب دی یا کنسل صاحب. حال دا چې موږ ترې مننه کوو چې دوی په داسې وختونو کې خپل کارونه پر مخ بوځي. هغه مشکل چې زموږ په سلګونو افغانان ورسره مخامخ دي، دغه مشکل ولې اماراتو حکومت سره نه شریکوي؟ آخر څه وجه ده؟ او یا زموږ اوسنی حکومت خیر دوی ته نوره ستونزې هم زیاتې دي، خو اوس چې کوم مسؤل چارواکي دي په اماراتو کې ولې دغه ستونزې باره کې چوپ پاتې دي؟ نو هیوادوالو داسې به وکړئ چې تاسو هر یو کس سوشل میډیا استعمالوئ، واړه به دې باره کې پوسټونه وکړئ، ولې یو ما باندې څه نه کېږي. موږ تاسو چې واړه سره یو ځای شو نو انشاءالله تر یوه حده پورې به خپل مقصد کې کامیابیږو. نو تاسو واړو څخه مې هیله دا ده چې هر یو کس دغې ستونزې باره کې پوسټ وکړئ، تر څو چې اماراتو کې مسؤلو چارواکو ته دا خبره ورسیږي او اوسنی حکومت ته دا خبره ورسیږي، ولې چې موږ هم بهرنی چارو وزارت کار شروع کړی دی. نور ډیپلوماتیک اړیکې به خپل ځای کړي، خو دغه داسې ستونزه ده که چیرې دوی دغه ستونزه اماراتو حکومت سره شریکه کړي نو حتما به یو نه یو لار خو راوځي، ولې چې نور هر چا ته کړی کېږي خو بس موږ ته نه کړی کېږي. نو ستاسو واړو څخه مې هیله دا ده چې دې باره کې لازم پوسټونه وکړئ. نور نو الله دې وکړي چې دا خبرې چا باندې بدې نه وي لګېدلي، ولې چې دا ستونزه شخصا زما نه ده، دا زموږ د هغو هېوادوالو ستونزه ده چې دوی دلته ډېر په زحمت سره پیسې پیدا کوي او د مسافرۍ شپې ورځې تېروي. بل دلته یو خبره را په یاد شوه، ځینې ملګري وایي چې ما ویزه کینسل کړې ده یا ویزټ ویزه باندې یم زما ویزه ختمیږي، نو زه د پروازونو د بندېدو له وجې نشم کولی چې وطن ته لاړ شم، ما پسې به غرامې راځي او که نه. دوستانو تاسو پسې بالکل غرامې جریمه راځي، نو کوم څوک چې ویزه باندې یې کوشش وکړئ چې ویزټ مو تمدید کړئ، یا کوم چا چې ویزه کینسل کړې ده که په دوبۍ کې پخه ویزه لګوئ هم صحیح ده، یا که دوبۍ کې ویزټ ویزه اخلئ بیا هم صحیح ده. بل ځینې ملګري وایي چې ما ویزه کینسل کړې ده، نو آیا ما ته 3 میاشتې یا 6 میاشتې وخت راکړی شوی دی؟ نه، بالکل تاسو ته 3 میاشتې یا 6 میاشتې وخت نه دی درکړی شوی. دې باره کې کوم څه چې اماراتو حکومت ویلي دي هغه لا تر اوسه پورې شروع نه دي، او دا معلومه نه ده چې کومو کسانو ته به دا وخت ورکوي. نو فیلحال چې کوم وخت ستاسو کینسلیشن پرچه کې دی هغه هم راوخت دی، سمه ده؟ نور مې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.